بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دا رسول صلى الله عليه وسلم أحوال او د ژوند داغه بعض حالات او داغه بعض خویونه داغه بیان د الله رب العزت په توفیق سره روانو. په آخرني بیان کې موږ دا خبره بیانوله چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مالی او تجارتی معاملات څنګه او دا خبره ما ذکر کړې وه چې هغه با اعتبار د ذات زمونږ په شان بشرو انسانو او چې یو سړی یو انسان ژوند تیری نو هغه ته ډېر څه راپېښېږي. دا څه چې موږ ته راپېښېږي دا به هغه ته هم راپېښېدو. نو هغه ته هم ضرورت و چې هغه معاملات ولري د خلکو سره او په هغې کې خو لوی حکمت و چې کله د هغه دا معاملات د خلکو سره راتلو نو په هغې کې د امت دپاره یو نمونه وه چې سباله که دې امتیانو ته څه مسله راځي څه معامله راځي نو دوی به د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نقش قدم باندې ځي. اوس که چېرته الله په ملایکو کې پیغمبر را لېږلی وی نو بیا موږ نه خبرېږو د هغه نه چې هغه به څه معاملات کول. خو زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم څنګه چې حدیث کې راځي وی چې د هر خیر لار ما تاسو ته ښوولې ده او هر هغه لار چې تاسو جنت ته رسوي وي هغه ما تاسو ته بیان کړې ده او هر هغه خبره چې هغه د شر ده او نافرماني پکې ده هغه یې موږ ته بیان کړې ده چې ځان ترې لرې ساتئ. نو الحمدلله داسې څه مسله نشته چې هغه په شریعت کې نه ده بیان شوې. د هرې مسلې حل هغه قرآن او حدیث کې شته. نو بعض خبرې موږ ذکر کړې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په تجارت کې یو څو کارونه موږ ذکر کړي چې دا به یې کول او اخرني خبره دا ذکر شوې وه چې هغه تجارت کې شراکت هم کړی. مالی معاملاتو کې یو دا خبره هم راځي چې د قرض و لین دین سړی وکړي. د هغې باره کې خبره شروع شوې وه اخرني بیان کې. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم قرضې اخیستې دي او قرضې ورکړي دي. خو هغه انسان و چې هغه د قرض په لین دین کې وفادار انسان، قرض په خپل ټیم ورکول بلکې څومره چې به له ورکړی د هغې نه زیات واپس کول او چا چې به له قرض ورکړی د هغه دپاره به یې دعا غوښته د هغه شکریه به ادا کول او دا د اوچت مسلمان او د دروند انسان خوی دی او عادت دی. او چې له چا نه به یې قرض اخیستی و که هغه به یو څو خبرې زیاتې هم وکړي په هغې به یې صبر کو او چې خپل قرض به یې چا له ورکړی و نو په هغې کې به یې حتی الوسع اسانتیا کوله بلکې د خلکو نه به یې قرضه ختموله. او دې باندې به انشاءالله موږ یو څو نمونې پیش کړو چې په چا باندې به قرضه و هغه به پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ترې ختمه کړه. کله به داسې وشو چې د چا نه به یې قرضه ختموله دومره اوچت انسان و نو د هغه د قرضې ختمولو دپاره به یې د بل چا نه قرض واخیسته خو چې د دا قرضه ختمه شي. او ځکه بل ورځ چې کله موږ دا بیان وکړو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم معاملاتو باره کې او د هغه د دروند خوی په باره کې نو ما به هر یو ملګري ته ووایي چې دا یقینا د غټې سینې خاوند او چې الله یې د پیغمبرۍ دپاره غوره کړی به لازم د غټې سینې خاوند او بیا داسې پیغمبر چې هغه د پیغمبرانو سرداري نو مثال نه میلاویږي د هغه په شان انسان د هغه په شان د انسان په تاریخ کې چې څوک تاریخ کې داسې انسان را پیدا کړي چې هغه د بل د قرضې ختمولو دپاره د بل نه قرض لري خو چې د دا قرضه بې ختمه شي. او ځکه دا موږ چې دومره ګډ وډ یو که نه نو دا موږ د هغه د لارې نه لرې تللي یو او موږ هغه طریقه پرېښودې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ځکه موږ ګډ وډ یو ټول
ځکه زموږ معاملات ټول ګډوډ دي. ما دا خبره ذکر کړې چې کله ناکله به په قرضو کې یو شی ګاڼه کوم، مثال به ما څه ورکړو، نه زغره د یهودي سره د هغه زغره هغه خوراکي ته قرض اخیستی او په دې قرضو کې ورسره دغه زغره دا ګاڼه یې ښودې او وفات شو، دنیا نه لاړ، هغه دغه یهودي سره وه. دا به دې دپاره ورکوو چې د مخامخ سړي ته اطمینان حاصل شي چې ګوره ستا قرض مونږ واپس درکو، او بغیر د یو شي د ګاڼه کولو نه هم قرض اخیستی دی. ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې قرض به یې واپس ورکو نو د هغه شتنه به یې وله زیات ورکو. او دلته دا مسله یاده کړي، دا موږ بیان کړي د عامو درسونو کې نورو کې، چې قرض تاله څوک درکړي دله به حق واپس ورکړي کمې چې درکړی، خو ته وله زیاتي ورکولی شي. د دپاره شرط دی، شرط دا دی چې دا به په عقد کې نه وي، دا نه چې زه تاله 10,000 روپۍ در کوم ته به 11,000 راکې، دا خو سود دی ښه صفا. خو تا ماله 10,000 روپۍ قرض راکړې، کومه ورځ چې ما واپس در کولې ما 10,500 درکړې، دا یو زیاتي دې دپاره چې تا ما سره احسان کړی نو دا جایز دی، بلکې دا افضل دی، بلکې به دې الله ثواب ورکوي. خو د دې شرط نه دی تړلی شوی. ګورې دا ویلی شوي نه دي چې ته به ماله هدیې راکړې او ته به ماله تحفې راکړې او ته به ماله زیاتي پیسې راکړې، دا شرطونه پکې وتړلی شي، نو بیا دې قرضو تاله فایده راوړه او قرض چې تاله فایده راوړي نو د سود کې حسابېږي. نو هغه چې به قرض واپس ورکو د هغه شتنه به څه چې اخیستو هغې نه به یې ښه ورکو. دا طریقه ده. نن سبا خو چې د قرض والي بیا پټېږي، دوکې دړاکې دروغ، ها یو سړي سره نشتي صفا خبره. مشکل په دواړو طرفونو کې دی، دې باره کې تفصیل را روان دی. چا چې قرضه ورکړې ده نو هغه دومره سخت چې هغه گنجایش نه پیدا کوي د اسانتیا، او چا چې اخیستې ده په هغو کې به ته ډېر داسې میلاو شي چې هغه دوکهباز، دروغجن، نن سبا. نو مسله دواړو طرفونو ته ده او دواړه په غلطه دي. طریقه یې زده کړئ چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به څه چل کو. حدیث کې راځي ابو هریره رضی الله عنه روایت ته امام بخاري امام مسلم راوړی دی، وی کان لرجل علی النبي صلی الله علیه وسلم سن من الابل. پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې د یو کس قرض و، قرض اوښې قرض اخیسته او د هغې یو خاص عمر و. ته چې څاروی دې حدیث نه دا معلومیږي او دا فایده به ته بیانوو چې قرضو کې ته څاروی هم په قرض اخیستی شي چې دی ما راکړې زه به یې بیا واپس درکړم. نو یو اوښې اخیستی و، د خپل خاص عمر و چې دومره عمر کې دا اوښې اخیستی دی. فجاءه یتقاضاه، نو هغه سړی راغی قرض یې واپس وغوښته. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته یې ورکوي وله. فطلبوا سنه، نو هغوی داسې اوښ کتو چې دغه عمر کې کوم چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم له ورکړی. فلم یجدوا له الا سنا فوقها، هغوی دغه عمر کې اوښ ونه موندو، د هغه نه یې غوره وموندو چې دغه عمر د هغه اوښ نه زیات. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله نشتی بل دقه دی، وی دغه وله ورکوي. سړي ورته دا ووایي، دا طریقه ده، دا یاده کړئ ښه، طرفینو ته طریقه یاده کړئ. هغه ورته وایي اوفیتني اوفى الله بک، یا رسول الله ته خو زما حق ماله زیاتي راکو، الله دې تاله ډېر اجرونه درکړي. دعا به هم کې دا تاله قرض یو سړي واپس درکو او راکه بس ته ځه جیب ته دې واچوه راواچوه. ها تا د ده سره احسان کړی، اوس دا پوره سر ته ورسوه، ښه دې کړي سر ته یې ورسوه، په آخر کې ولته مه ورکوه، ورسه مه ګډوډ کوه. چې دله حق واپس درکو، الله دې عزتمن که ته حق موږ له واپس راکو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا دا خبره وکړه، ګوره وی ان خیارکم احسنکم قضاء، په تاسو کې غوره خلک هغه دي چې کله یو حق واپس ورکوي، یو قرض واپس ورکوي، په ښایسته طریقې سره یې ورکړي، دا په تاسو کې غوره خلک دي. او په بل روایت کې داسې راځي چې دا سړی په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې راغی فاغلظا، خبرو کې لږه سختي وکړه. په کومو خبرو کې؟ په طلب کولو کې.
فهم به اصحابه. نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګرو اراده وکړه چې دی ورټي، چې پیغمبر سره خبرې کوي په دې طریقې سره. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعوه پرېږدي هېڅ خبره، فإن لصاحب الحق مقاله. د چا چې حق هغه د خبرې خاوني کولی شي خبره، ها دومره خبره به نه کوي چې د شریعت ته حدودو نه وځي، خو حق یې دی، ته بندولی خو نه شي دا خبره. او خبره داسې دایره کې دننه چې هغه د شریعت نه برابر نه بهر نه د سړیتوب نه بهر نه. دا نه چې ته دا خبره یاده کړي چې ان لصاحب الحق مقالا او سړي ته پکې کنځلې کې او بدې ردې وې او سپک سپورې کې. د دې تعالی شریعت حق نه دی درکړی ته چې حق زما دی، زه خبرې کولی شم ځکه چې پیغمبر ویلي. خبره هغه کولی شي چې کومه حدودو کې دننه ده، د شریعت په پولو کې دننه خبره کوه. دا یو نیم سړی قرض ورکړي او په شرمونو یې بیا وشرموي، هغه پرېږده چې دغه دوران کې دته څه وایي، او چې کله مطالبې له راشي او زه به دا چل وکړم او زه به داسې وکړم او که دې نن رانه کړو پلاني او دا. او سبحان الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به د قرضو نه د پناهي ډېره غوښته که نه، نو یو ورځ ورته وویلی شو چې یا رسول الله تاسو اکثر په دې دعاګانو کې د دې قرضو نه پناه ډېره غواړي، ولې؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم وویل دا رښتینی سړی دروغجن کوي، او دا وفادار سړی بې وفا کوي. هغه سړی چې د لوزونو خیال ساتي د دې قرضو د لاسه د هغه نه لوزونه ګډوډ شي. ښه رښتینی سړی چېرته دروغ نه وي خو هغه به یې دروغ شروع کړي، ته مجبور یې. نو په دغه بله یو ګناه کې واقع شي چې دروغ بیا وایي، نو سړی به دومره مجبوره کیم نه چې هغه دروغ شروع کړي او هغه بې لوزي شروع کړي. بد ګوره زه درته یو طریقه وښیم د ژوند د تېرولو. مخامخ چې هر چا سره ستا معامله راځي ځان د هغه په ځای شماره، بیا به تا ته محسوسېږي خبره. که په دې قانون دې عمل وکړو که نه نو ښایسته ژوند به تي. لکه ته د یو چا نه قرض خپل واپس هلې او سړی غریب دی یا په یو مسله کې نښتی، ته ځان د هغه په ځای که که داسې تا سره وشي نو ته به څنګه غواړې چې تا نه دا قرض څنګه وغوښتی شي. یا یو سړي نه غلطي وشوه، قرضونه بغیر قرض ته یو سړي نه خطا وشو، دا خطا تا نه هم کیدی شي، ته ځان د هغه په ځای کې وایه دا غلطي زما نه کیدی شي او زما نه خو کیدی شي. نو چې زما نه کیدی شي د هغه نه وشو نو معافي که، بخښنه ورته وکړه. دا ډېره ښه طریقه ده چې ته هغه د هغه انسان هغه کیفیت محسوس کړي او حال چې ته ځان د هغه په ځای وشمارې. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې پرېږدی وي صاحب حق چې دی د هغه خبره یې نو صاحب حق به بې عزته کول نه کوي چې تا بې عزته کړي. او دروند سړی به یې ښه عزتمن، ښه نسبي، ښه زورور، او یو کمزوری به ورته ریږي د خلکو مخکې به خبرې کوي، غریب به سر ټیټ کړی. ته به څوک شرموي هم نه، شرموم ځان له ورته خبره وکړه یا ډک مجلس کې سی چلې قرض راکې که نه. دا د طریقه نه ده. عام مجالسو کې څوک دا خبرې نه کوي، یا ورته خاص مجلس کې یا داسې ملګري چې هغه د هغه د احوالو نه خبر وي د هغوی په مخکې ورته وکړه، څه خبره نه. هر شي یو ادب وي، د قرض د ورکولو هم ادب وي او د قرض د ادا کولو هم ادب وي، او دا کم سړي چې قرض ورکړی دی بیا یې غواړي د دې هم ادب وي. شریعت ادب ښوولی موږ ته هر څه کې. او زه بار بار دا خبره په عام درسونو کې هم کوم او نجي مجالسو کې هم کوم، زه یم ادب په سړي کې دا نه په انګلیس سره راځي، نه په اردو فارسي سره راځي، نه په ډېر تعلیم سره، نه په ډاکټرۍ او انجینري سره راځي. ادب کې زده کې چې څو پورې تا دین ته واپسي نه کړي په تا کې ادب نه راځي. ډېر تعلیم یافته ما لیدلي دي، داسې تعلیم یافته چې ځان ته څه وایي والله چې ته به غځېږې راټولېږې به چې دی به اوس ګوره د خولې نه کومه خبره راوباسي، چل به رانه ورسي. او داسې مالدار مې لیدلي چې د هغه ښه ډېر مال دی
هله نه د مجلس ته ناستې پاستې چل ورځي، نه وله د قرض د ورکولو چل ورځي، نه وله د خبرې چل ورځي، نه په کور کې د ژوند تېرولو چل ورځي. بیا به داسې ځه. نو زموږ خو ژوند کې تجربه په دې شي ځکه چې قسمه قسم خلکو سره زما ملاقات او ګډون راځي. نو دا یاده کړئ چې ادب یې زده کوئ که نه نو واپسې به څه ته کوئ؟ دین ته. دین کې ډېر ښایسته آداب دي. مشکل دا دی چې موږ ته خبر نه یو. بله مسله په موږ کې دا ده که چېرته یو سړي باندې د دین نوم پروت دی او د ده نه غلطي وشي، نو زموږ دا مطلب شي چې بس دا مسله به یو په دې دین کې داسې نه، یا به د ده د لاسه ټول د دیني طبقه بدنامو، دا زموږ غلطي ده. یو انسان دی دا د هغه خپله غلطي ده، دا ترې لرې کړه. شریعت هغه ته خدای نه دي ویلي. لکه اوس زه تاسو ته دا مسله بیانوم د قرضو ده، کیدای شي سبا نه په دې کې زما نه غلطي واقع شي، کیدای شي که نه شي کېدی، هغه به زما کمی، هغه به د شریعت کمی خو نه وي که نه، که نه د چا کمی به وي؟ هغه به زما کمی. نو صاحب حق به دومره خبرې نه کوي چې مخامخ سړی څه کړي؟ بې عزته کړي. کله د بچو په مخ کې ورته خبرې کوي، الله اکبر، او کله د نږدې خپلوانو په مخ کې بې عزته، او دا چې داسې نږدې خپل یا خو کور ته ورشي د ښځې په مخ کې بې عزته کړي، څومره سپک کار دی. دا د شریعت د ادب خلاف خبرې دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي پرېږدئ چې لګیایي، دا یو بل ادب یې زده کړئ ښه، چې کله د نه څوک مطالبه د قرضو کوي نو ته به ولم په خوله بلکل لاس نه ږدې، پرېږده خبرې ته، خبرې ته یې څه کړه؟ پرېږده. هغه ته خو موږ ادب وښو، هغه ته موږ ادب دا وښو چې ته خبره په حدودو کې دننه وکړه. اوس دې یو کس ته موږ دا ادب ښایو، د چا چې قرض اخیستی دی، چې ته هغه خبرې ته پرېږده چې خپله خبرې وکړي. د هغه حق دی، هغه به د خپل حق مطالبه کوي. ته به د خلکو نه پیسې اخلي، بیا به څوک خبرې ته هم نه پرېږدي، پرېږدئ چې خبره وکړي. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي اعطوه سنا مثل سنه، دله دا اوښ واپس ورکوئ او هغه عمر والا ورکوئ، کوم عمر والا چې موږ اخیستی هغو ته یا رسول الله الا امثل من سنه، د دغې نه غوره اوښ شته خو هغه نشته. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته د غوره والا ورکوئ. دا د هغه طریقه وه. دا حدیث دا هم په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی. نو د دې نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخلاق معلوم شو او د هغه تواضع عجزي، یعنې دا پیغمبر دی داسې ویلی شو چې مړه دا څه ګډې وړې وی او د خلکو په مخ کې ماته لګي، دې ته عجزي وایي. د دې سره انسان اوچتېږي. که ته څومره هم غټ سړی عجزي کوه، الله به دې ښه غټ کړي. او چې څومره هم غټ سړی که نه او تکبر دې شروع کړو، ځان دې د خلکو نه جدا ګڼو، ورب الکعبه چې الله به دې د اسمان نه دې ځمکې ته راواچوي، د ملا دا تیر به دله مات کړي. څوک به راته ګوري هم نه، څوک د چا په پیسو باندې څه نه کوي، نه څوک د چا په زور څه کوي، نه څوک د چا په ښایست څه کوي. د خلکو اخلاق پکار دي، د خلکو کردار پکار دی. عجزي دې چې ځان کې راوسته، الله دې اوچتوي دنیا کې هم او په آخرت کې. اوس دا پیغمبر دی ګوره، او کوم پیغمبر دی؟ څومره غلی دی سړي ته ناست دی، هغه ورته خپله خبره کوي. دا اخلاق به ځان کې راو، دا نه چې ماته لګیایي، نه دا ماته او منګ او دا قصې پرېږده، عجزي کوه، الله به دې عزتمند کړي. یو فایده به ته د ذکر کړو، لکه اوس څوک چا په زړه کې دا راشي چې دې سړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خبره څنګه سخته کړه، حالانکې دا خو مسلمانان وو او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوا کې وو. داسې کیدای شي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو سړی مسلمان او هغه دا خبره سختې. ګوره د سختۍ دا مطلب نه دی چې هغه ګستاخي وکړه یا یې داسې خبرې وکړي یا یې دلاسې کافر کړي. سختۍ مطلب یعنې ډېره په ټینګه یې وینا وکړه چې زما دا قرض واپس راکړه. دې کې او بېادبۍ کې فرق دی، پوه شوئ که نه؟ لکه اوس یو سړی تا نه مطالبه کوي او ته ووایې یاره هغه پلاني رانه ډېره په سختۍ سره مطالبه وکړه، مطلب دا چې تا ته کنځلې وکړي؟ نه خبره ډېره ټینګه وکړه چې زما دا حق ماله راکه، یا وخت نور وخت نه در کومه، یا دا چې نور بس. نو دې ته وایي سختي کول په حق غوښتو کې. نو دا ګمان کې زموږ نه راځي چې
د صحابه کرامو سره داسې لین دین راشي او په هغې کې به یو سړی ګستاخي وکړي، نه دا نشي کېدی. ها د بانډچیانو نه به بې ادبي شوي، هغو ډېر واقعات داسې شتي، خو هغه به مقصد د بانډچیانو بې ادبي نه و، ځکه چې د هغوی ماحول داسې ماحوله پورې یو سړی ښار کې اوسېږي، دله د خبرې چل ورځي، یو سړی هغه غرونو په سکو کې پروت دی، د ښار نه لرې، د ده خبره ګډه وډی، او دا د هغوی بې ادبي نه ده، خو هغوی یي داسې، ځکه چې مدرسه نشتی، سکول نشتی، یونیورسټي نشتی، جامعه نشتی، علما نشتی، نو خبره د هغه صحیح د هغه بیا لږه سخت دی. تاسو ته ما ویلي کنې ورځ یو سړی ما پسې راغی او ما پېژندو، او داسې د هغه علاقو چې د ښار نه لرې بانډو کې اوسېدو، ډېر ښه سړی و، ډېر ښه سړی او ډېر په دغه سره به د درسونه او بیانونه اورېدو. ما ته یو ورځ وویل یاره یو کتاب به راله وانهلې درس نه بعد یې ما ته وویل ما وابلم دله کتاب کنه څه نوم یې دی؟ وایي دا نوم یې دی. نو اول خو طریقه دا ده چې ته ځای معلوم کړې ځان له کتاب وواله که نه. خو نه هغه یو مطالبه وکړه، ما ورته ویل ما صحیح ده زه به درله والم، خو ته خو راته نوم وواله که نه. وایي نوم یې پلان ما صحیح زه به درله راوړم. وایي په رښتیا به راوړې که چې ډوک پوک کې. نو په هغې بعض ملګري پیکم شو. ما هغه ملګرو ته ما د ده مقصد بې ادبي نه ده، خو دله د خبرې چل نه ورځي. لکه دی اوس ما ته دا وایي چې په رښتیا به یې راوړي که نه یې راوړي. اگر که دا مناسب نه وي ته چې ما ته وایي در وړم بس راوړم انشاءالله، خو نه دا د هغه مقصد بې ادبي او ګستاخي. سړي ته به ګوري. یو ورځ ما یو کس د کور ټلۍ والې سمې، اوس د ده هم بې ادبي مقصد نه، خو چل ولې نه ورځي، ده ته چا هغه ادب نه دی ښوولی چې ور به څنګ ټکې اجازت به څنګه. زه د خوب راپاڅېدم سهار 9 بجې، نو بره کور کې کړکۍ د هغه مې کوله وکړم چې دا څوک راغلي دا ټیم، چې سر مې راوویستو د خوب ما ته راکوشه لږ راکوشه که ته. اوس د ده بې ادبي مقصد نه دی، خو دې غریب له چل نه ورځي. ده د چا دا طریقه ښوولې نه ده چې ته د چا کور ته ورشي نو په څه ټایم به ورځي، بیا به دروازه څنګه وي، او بیا به دې سړي ته د راکوزېدو څنګه وي. نو الحمدلله موږ دا خبره بده نه ګڼو، ځکه چې موږ هر سړي ته ګورو په هغه پوه شو چې دې سړی څنګه دی. مقصد د خبرې دا دی چې د حدیث کې چې دا کومه سختي راغلې د هغې مطلب څه دی؟ بې ادبي نه ده، خو خپله مطالبه یې لکه په سختۍ سره کړې ده. جابر رضی الله عنه وی دا حدیث په صحیح بخاري صحیح مسلم کې ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبرې دومره خوږې سړی وي چې ټول عمر له مې بیانولی او اورېدې وي. جابر رضی الله عنه د دې یو قصه ما بیان کړې وګوره تېر شوي درس کې. اوښ چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخیسته او بیا وله واپس ورکو، قرض یې وله هم ورکو او هغه اوښ یې وله هم ورکو. دی وایي زه یو پیر رالم اتیت النبي صلی الله علیه وسلم وهو فی المسجد، زه به پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې رالم او په جومات کې ناست وی ما ته وی چې صلي رکعتین، 2 رکعته لمونځ وکول. جومات ته رالي، جومات ته چې راننوځي 2 رکعته لمونځ به کوې. ښه د دې جومات حق دی. ښه دی راغلی سله وی وکان لي علیه دین، زما به پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې قرض و. قرض له څوک نه خلاصېږي، په دې باندې چورت مه خرابوئ. تاسو سره په دې شوي دي باچایانو باندې هم قرضې دي، په دوی هم قرضې دي. نو هېڅ خبره نه ده، دا لین دین دنیا دا ژوند روان دي سي. کله سړي سره پیسې ختمې شي، د یو چا نه قرض واري بل چا نه واري. حوصله مه خرابوئ، الله سره رابطه مضبوطه ساتئ او اراده دا کوئ، نیت صفا ساتئ چې زه به یې واپس ورکوم، او محنت ته واپس ورکولو کوه. الله به تعالی داسې لارې پیدا کړي چې ته به دا قرض یو ورځ ختم کړي. نو دا څومره اوچت انسان دی، په ده باندې هم څه ده؟ قرضه پیدا. نو په ما زما پې قرضه ووي فقداني، زما هغه قرض یې ما له جومات کې راکړو، وزادني او زیاتي یې پې راکړو. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه وه. ښه حدیث د ابو سعید الخدري رضی الله عنه دی. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی دغه ته وګوره، د حرص ته چې دا قرض د ورکولو د هغه څومره حرص و چې واپس یې کړي. او ځکه یو حدیث کې دا راځي چې چا قرض واخیستو او اراده یې وه چې زه یې واپس ورکوم،
الله به دنه واپس ورکی. الله به واپس ورکی دې څه مطلب نه چې الله به تر اسمان نه پیسې راګزار کړي، معنی دا چې دته به الله واپس ورکول اسان کړي، ځکه چې د دې سړي اراده شتي او رښتینې دی، دروغجن نه دی، او چې دوکې دړاکې دې کولې که نه نو په ډېر مال کې به ته د چا قرض واپس ورنه کړي. دا اوس ابو سعید الخدري رضی الله عنه یو دا ډېره ناشنا قصه ده، ډېره مزېداره، امام ابن ماجه راوړې ده. و یو بانډچي راغی په رسول صلی الله علیه وسلم پسې، ما لږ ساعت مخکې د بانډچیانو خبره وکړه، دا مستثنا دي، دوی کله نه کله زیاتي خبره هم کوي خو معذوره دي. راغی یتقاضاه دینا کان علیه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې د دې بانډچي قرض و او هغه یې ته واپس اخیستو، فاشتد علیه، نو خبره یې لږه سخته وکړه. حتی قال له تر دې چې دی وی ګوره ورته وی احرج علیک الا قضیتنی، د الله پیغمبر ته دا خبره وکړه، وی زما د لاسه به دې یعنی ژوند تنګ شي، په حرج کې به واقع شي، خو زما دا قرض راکړه. داسې دمکي نه ده چې یعنی زه به دې مړه کړم یا زه نه، مطلب زه به په مخه ځم راځم نو ستا ژوند به څه شي، تنګ به شي. فانتهره اصحابه، ملګرو ورټو وی ویحک غرق شي، تدري من تکلم، ته دا په دشتي د چا سره لګیا یې، ته د چا سره خبرې کوې؟ نو هغوی زه خپل حق غواړم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هلا مع صاحب الحق کنتم، د عجزۍ ته ګورئ او د عدل او انصاف ته ګورئ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې ملګرو ته ویل د ده مرسته به هم کړې وی، دې ته اوچت اخلاق وایي، دې ته اوچت خوی وایي. موږ خو په پوزه باندې مچ نه پرېږدو او څه به یي نه، یعنې هغه سړی به هم څه سړی نه وي، خو دومره د هغه تکبر او دومره د هغه غټې خبرې، موږ کته او موږ بره او ما ته وي او هغه ته وي، عجزي، اوچت اخلاق، وي د ده مرسته به هم کړی وی که. الله اکبر. نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره څه نه و چې ده دا قرض یې ورکړی. اول ته هغه یارو وي چې زه خو کله کېدو والا نه یم، زه حق غواړم. او دا قسم قصې به لازم د رسول صلی وسلم په ژوند کې راتلې. الله دا مقرر کړی وي چې موږ د خپل نبي نه خبر شو چې داسې ټینګ کې به څه کړي. یعنې الله داسې هم کولی شو چې دا پیغمبر یې داسې مالداره کړی و چې د چا ته سره ضرورت نه وي، خو نه الله وله داسې ژوند ورکړو چې د ده پکې دې قسمه خبرو ته ضرورت راغی. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوله بنت قیس رضی الله عنها په هغې پسې یو کس ولی کو، یو زنانه ده، ورته یې وي ان کان عندک تمر فاقرضینا حتی یأتینا تمرنا فنقضیک، که تا سره کجوره یي، په هغه وخت کې به اکثر لین دین په کجورو کې کېدو، وی که تا سره کجورې یي نو موږ له راکه، تر دې چې موږ ته کجورې راشي نو موږ به ستا دا قرض درکړو. دا اوس د قرضو ختمولو دپاره قرض دی. او دې ژوند ته ګورئ، د هغه انسان چې هغه په مخلوقاتو کې اوچت مخلوق دی. موږ که چېرته معمولي مزدوري م کته بری شي که نه، نو بیا چا سره خبرې نه کوو، او ته به وایي چې ما ورته څه ویلي، لکه تاسو لارې کې اوس ته میلاو شوې که نه، څنګه ښه یم چل دی، لکه ما خو تا ته څه نه دي ویلي، دا خو ژوند دی، مسلې پکې راځي، ته جګړه کې خو ژوند دی، کله ډېره کله لږه، کله بیماري کله روغ صحت، دې ته ملا وتړه ګورې، او د کم وخته پورې د دې سا وتو پورې دې ته ملا وتړه، سا وتو پورې، دا به راځي، دا به راځي، دا ژوند دی. نو دا اوس وګوره څومره اوچت انسان دی، د دې ژوند ته وګوره. نو هغې ورته ووایي، اوچت خلک وی نعم بأبي انت یا رسول الله، زما پلار دی په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې قرباني، زه به وله ورکړم. نو هغه کجورې وله ورکړې. فقضى الاعرابي، نو هغه اعرابي دی بانډچي دی قرض هم ختم کو. واطعمه، بیا ورته یې کښېنه کجورې موږ سره وخوره، او کجورې به مو وخورولې. هغه ورته اوفیت اوفى الله لك، یا رسول الله موږ له دې زیاتي حق واپس راکړو، الله دې تعالی زیات اجرونه درکړي.
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ته اولئک خیار الناس، په خلکو کې غوره خلک هم دقه دي چې د چا حق واپس ورکوي نو ډېرې ورکوي واپس. انه لا قدست امه، دې ته غوږ کېږدئ ښه، انه لا قدست امه لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متتعتع. هغه وخت پورې یو امت نشي کامیابېدی چې څو پورې پکې غریب خپل حق بې د تکلف نه نه اخیستی او بې د تکلیفه، ځکه چې اکثر غریب ځورېږي او کمزوری ځورېږي، خپل حق د زورور نه نشي اخیستی او په مخه ځي راځي او سبا راشي او بیا راشي او کته راشي او بره راشي او هلته لاړي او دلته راشي. چې کله په امت کې دا قصې راغلې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دا امت چېرته نشي مخکې کېدی، نه دا امت کامیابېدی شي. او زمونږ دې حالاتو ته وګورئ که موږ چې دا شکوې کوو چې داسې چل دی زمونږ د امت له د قوم له د ملک له، جواب یې دا دی چې کمزوری غریب د هغه وخته پورې خپل حق نشي اخیستی چې څو پورې غریب زری زری شوی دی، زری زری شوی دی، د هغه وخته پورې خپل حق نشي اخیستی. دې چې دا سړی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مخ کې چې ولاړ دی د هغه په مقابله کې نشته نشته د هغه په مقابله کې خپل حق یې ترې واخیستو او څومره په اسانه یې ترې واخیستو او بیا ول هغه څومره عزت وکړو چې زیاتي پې کجورې مو خورولې چې څو پورې دا طریقه د امت نه وه که نه نو امت نشي کامیابېدی. دغه شان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا طریقه وه چې چاله به قرض ورکو او واپس به دا قرض هغه ورکو نو بیا به د هغه دپاره دعا غوښته. یا چاله چې به د چا نه چې به قرض واخیستو او واپس به ورکو د هغه دپاره به دعا غوښته. عفوا داسې ده چې د چا نه به قرض واخیستو او واپس به ورکو نو بیا به دعا غوښته د هغه دپاره. او تعجب باله وکړي چې کله یو چا له حق واپس ورکوي او به یې کې تم خفوي، لکه د بعضو خلکو نه قرض هم نشي خپل حق تم نشي غوښتی، لکه ته چې د ده نه د ده مال غواړې نو چې ته پسې ورشي او ته ورته وایې وروره کاغه ټیم هم پوره شي لکه زما هغه پیسې راکړه، بس سړي طبیعت به ګډوډ شي. لکه ته چې د ده نه د ده مال غواړې، نه نه قرض چې واپس ورکې پرون تندي شکر او شکریه ادا کا په داسې وخت کې د سره مرسته کړې ده چې په تا باندې سخته وه. لکه حدیث کې د راځي عبدالله بن ابي ربیعه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر زمانه 40,000 روپۍ اخیستې وې قرض، نو بیا چې کله مال هغوی ته راغی او هغه زما هغه پیسې واپس ما ته راکړې نو ما ته یې وویې چې بارک الله لک فی اهلک و مالک، الله دې ستا په مال کې او ستا په اهل کې برکت واچوي. دا دعا به غواړي. بیا ووایي انما جزاء السلف الحمد والاداء، چې څوک دله قرض درکړي بدلی څه ده وګو ته کېده الحمد والاداء، شکریه ادا کول او دا قرض په ټیم واپس ورکول. چې څوک دله قرض درکړي بدلی څه ده شکریه ادا کول او قرض په ټیم ورکول. شکریه ادا که او دا ښه به چېرته یېرې نه، دا راته م وویل بعضې مړه وی ورسره یې دا عجیبه ده وی ورسره نو چا باندې خپل مال زیاتي ایسي که وی او که نه وي خو چې تا سره یې منډه والې ده ته به د دې خو تذکیره کې بلکې خپلو بچو ته به وصیت وکړې چې ګوره پلانې هغه انسان دی چې ما سره دا ښه کړي وګورئ، وروسته بیا مړه وایي په موږ کې مطلبونه وو او بس څه وایي موږ هم کړي دي. دا ګورئ د درنو خلکو خبرې نه دي، ګورئ دا د هغه سړي خبرې نه دي چې د اسلام آداب یې زده کړي، موږ هم کړي تا کړي دي نو څه په زور په خلکو باندې اوس کوي چې تا تاله به قرض درکوي او تا سره به مرستې کوي. چې چا د سره قرضدار وکړو او چا د سره ښه وکړو دا به یاد ساتي اگر که تا ورسره 1,00,000 پیرې ښه کړي دي تا سره ښه کړي دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې حرص ته وګوره چې دا قرض ورکولو د هغه څومره حرص و واپس ورکولو.
ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ یو دا حدیث په صحیح بخاری سے مسلم کې د ما یوسود رسول نور کیم بیان کړي وی كنت امشي مع النبي صلی الله علیه وسلم فی حرة المدینه زوی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره یو پیر د مدینې په دې کاړجن زمکه کې روان وم فاستقبلنا احد نو دا احد غر مخې ته راغی یو ما ته وی چې یا ابا ذر ای ابو ذر وی ما ورته وی چې لبیک یا رسول الله حاضر یم ودې ته غوږ کېدی وما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي علي ثالثة وعندي منه دينار ويا أبو زرع دا خبر خصوصا دا هغه چا دپاره ده څوک چې جمع کوي او لګوي یې نه په ځان نه په دین نه په بچو نه په ملګرو وی ابو زرع د دې احد غر امره سره چې ما سره یې که نه نو زما دا نه ده خوښه چې 3 ورځې دي په ما تېرې شي او دا دې ما سره پراته وي احد غر امره سره او 3 ورځې او یو زمونږ حال دی را شوی راوړو او جمع کوي راوړو او جمع کوي اخره کې د غریب مړ شي او بچي پې هغه عیش عشرتو کې چې پلار له پکې بیا د قبر ځای نه ورکوي په دې خبر هم بیا خفه چې د پلار په دې مقبره کې په دې ځمکه کې قبر ولیدې دا خو زموږ ته دا ځمکه ګډوډه کړې ده او د روپۍ په ځان نه لګوله ټول شی جمع کوه اخري نتیجه دغه راووته ځکه دا ګورې زه تاسو ته د زړه نه نصیحت کوم او دا نصیحت داسې په اخلاص به تاسو ته څوک ونه کړي ما مختصر ژوند کې ډېر څه لیدلي یو دا خبره ما لیدلې ده یقیني چې د مرګ نه بعد ډېر زر د انسان د خلکو نه هېرېږي او ډېر لږ خلک په دې دنیا کې داسې دي چې د مرګ نه بعد هم خلک د ده سره ښېګړه کوي د ده لپاره دعا د ده سره منډه په بچو کې او په خپلوانو کې نو ځان به د دې بچو او ښځو دپاره لیونی کوئ نه ګورئ د هغوی چې کوم حق دی هغه ادا کوه بس او نور د خپل آخرت غم کوه د ځان غم وکړه دې قبر کې وګوره ما ورته یوازې شپه تېره وګورئ یوازې نه به دا ښځې نه به دا بچي او نه دا خپلوان نه د یاران زه تاسو ته نه یم چې د بچو حق ما ادا کوم په دې زما مستقل بیانونه دي د ښځې حق د بچو حق د مور پلار حق د ملګرو حق د ګاونډي حق حقوق به ټول ادا کړې په هغې کې به کوتاهي نه کړې خو په دې تمه به نه پرېوځي یاره که زه لاړم نو دوی به دا وکړي او دوی به دا وکړي کیدی شي خو هغه خبره به کیدی شي کې ده او دا مال دومره خطرناک شی دی که نه چې کله مخامخ څوک ویني که نه نو زه ارادې ټولې ګډې وډې کېږي اکثر نو چې کله ستا دا بچي ستا دا مال ویلي کوم چې تا جمع کړی که ته بیا په دې تمه کې چې بیا به جومات جوړ کړي او بیا به په ما پسې ولګوي او بیا به دا وکړي ګرانه ده نو چې دا مال هغوی ویني او بیا یې ولګوي او ستا دپاره یې ولګوي ته دې پناه د تورو خاورو لاندې پروت یې ستا دپاره به یې ولګوي ګرانه ده که نه څه وایي ګرانه ده نو ځکه لږه ګزاره خپل آخرت ښایسته کړه ته که د دې دنیا نه لاړ شي که نه او هېڅوک دې نه یادوي او تا الله وبخي که نه تا ګټلې ده ستا دې ته ضرورت نشي تا څوک یاد کړي ستا دې ته به ضرورت نشته چې ستا په نوم څوک څه ورکړي چې الله دې وبخي تا دومره څه کړي او داسې نه چې دنیا مو خپله خرابه کړي او آخرت مو خپله خراب کړي الله دې موږ په حال رحم وکړي ښه نو دی به کوي سره دې سره یعنې دا غټه خبره ده د احد غرم را سره او 3 ورځې دې په ما تېرې شي او ما سره دي نو څه به کوي وی الا شیئا ارصده لدین د 3 ورځو نه که زیات څه شی پاتې کېږي هغه به څه شی وګوته کېدی که د چا قرض را باندې و نو هغه له به څه شی کېده دا حرص دی د قرض د واپس ورکولو مدي دپاره د حدیثو ښه نو دې نورو سره به څه کوي یا رسول الله الا ان اقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا دا به د الله په بندګانو کې داسې ورکم داسې خور ور به ورکم د الله په دې بندګانو کې
دیسی مال مزه کړي الله دې موږ ته دیسی مال نصیب کړي او بیا دې ورسره الله زړه هم راکړي مال خو کله سړي ته نصیب شي خو زړه نه وي او دا چې مال نه وي سړی غټې غټې خبرې کوي زه به دا وکړم او زه به دا وکړم خو جرایي شي که نه کله بیا کله شونډې رپېږي کله یې خوله وچېږي او کله یې لاسونه رپېږي نو زړه م غواړي مال هم پکار دی ورسره زړه پکار او چې زړه دي که نه چې زړه دي غټي او مال دي دومره وي نو دغه دومره مال به هم ته ولګي ځکه چې هلته زړه څه دی زړه غټ او چې زړه دي وړوکی او دومره در سره مالي ته به ونه لګي ولې زړه وړوکی دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو طریقه دا و چې سپارش به هم کو چې بچا به قرض نو دې کسانو ته به سپارش وکړو چې ده ته صبر وکړي یا ورته دا قرض کم کوي یا یې ورته معاف کړي وګوره صرف مال لګول نه دي ګوره اکثر خلک دا وایي چې ته چې دا ووایي چې مال لګول الله په لاره کې او دا وکړي او دا موږ سره خو مال نشته صرف مال لګول نه دي د خلکو دپاره د خپل مقام او مرتبه دا به هم د خلکو دپاره لګې لکه اوس ماته مثال کې پته ولګي چې که زه د دې پلاني دپاره سپارش وکړم یو سړي ته زما خبره اوري ما له پکار دي چې زه د سپارش وکړم یو سړی په کلي کې مخوریز دی په قوم کې مخوریز دی په ملک کې غټه عهده ده دینی غټه عهده د مسلمانانو قدر او عزت کوي دله پکار ده چې د خپل مقام د دې خلکو په خدمت کې ولګوي او هغه د خلکو سپارش کول صرف په قرضو کې نه هر څه کې یو سړی بیمار دی علاج پیسې نشي ته هسپتال ورته سپارش وکړي سړي باندې قرضه ده ته لاړ شه کس ته ووایي چې یاره معافي کوي ورته لګوه ته یا اسانتیا وکړئ یا ځان له مزدوري ګوري یا بل څه بل څه و دېسې ګوره جابر رضی الله عنه دا وایي جابر رضی الله عنه خو پېژنې که نه د ګټه قصه څه ده پلار یې احد کې شهید شوی او په ده باندې قرض ډېر پاتې شوی دی وایي چې اصیب عبدالله رضی الله عنه خپل پلار یادوي جابر بن عبدالله د پلار دی وی هغه احد کې شهید شوی وترک عیالا و دینا او شاته بچي هم پرېښودي او قرض یې هم پرېښودي او ټول لوڼه وي دا یو یې زوی او دی وړوکی و کم عمره او قرض یې هم پرېښودي او ځوانان سختې تېرۍ ګورې خو زه حیران یم د نن سبا دې ځوانانو ته په معمولي سختو کې بیا ګډوډي او بعض پکې لا نشي شروع کړي وایي غم پې کمو او څوک پکې خودکشیانې وکړي او څوک چې د ټپو غزلو ته پروت یې غم کموي ځوانان سختو ته د الله د توفیق نه بعد مخامخ کېده دا کار د ځوانانو دی د ښځو نه دی دا د ماشومانانو نه دی او نه دا د بوډاګانو دی دا کار د چا دی دا د ځوانانو دی نو مضبوط اوسه په هر حال کې اوس دی جابر ته خویندې پاتې شو ټولې دله واده نه دی کړی قرضه ښه ډېره قرضه پې پاتې شو نو وی د بعضو کسانو پسې زه ورغلمه چې دا قرضه ما ته لږه معاف کوي نو یې فابو هغوی انکار وکړو چې نه زه رالم پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې فاستشفعت به علیهم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته مې وویل چې یا رسول الله که تاسو سپارش وکړي وی هغه سپارش وکړو فابو نه هغوی انکار وکړو او دا مسله هم د سوچ ده او ځکه هره مسله کې چې عالم سره نه یې ناست که نه نو ستا ذهن په یو مسله نشي خلاصېدی دلته ذهن ته څه راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شان سړی سپارش کوي او دا انکار وشي ولې نو یاده که دا خبره دا به راته مخکې واضح کړم چې داسې نه درس نه لاړ شي او زړه کې د اشکال پاتې شي صحابه کرام خو موږ ټول پېژنو په پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ځان قربانه دا قرباني ولې نه ورکوله الجواب د هغوی کیدي چې خپل حاجت و لکه یو سړی دی تا ورته ووایي چې یاره دته دا قرض کم کا او هغه ووایي چې زه ځان له غریب یم زما سره نور څه نشتي انکار یې وکړو څه عیب پکې شتي نشتي اوس یې نه رسي
دا خو موږ ته حدیث مختصر ذکر شو، هغوی به په ډېرو اوچتو اخلاقو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ویلي چې یا رسول الله بخښنه غواړو او زموږ وس نه کېږي، او دغه هېڅ خبره نه ده. سپارش خو لازم نه دی چې ستا دا خبره په دوی واجب شوه. زه اوس یو کس ته وایم چې یاره دی پلاني لکه ته څه منډه ووایه، هغه وایي چې په قربان منډه موږ وهلی وی، خو دغې کې زما وس نه رسي. هېڅ خبره ده. او سبحان الله زه به درته یو حدیث بیان کړم او زړه به مو ته باغ باغ شي، ځکه چې دا اشکال به واضح شي. او مسلمان په دې خوشحالېږي چې کله دیني مسله کې د دماغ کولاو شي. دنیا پرېږده دا ځي راځي، ډېر ورته مخکې راغلي وستې تلي دي او موږ به تېم ځو، خو په دین باندې خوشحالي پکار ده، بیا په علم باندې خصوصا. امام احمد یو حدیث راوړی دی، هغې کې دا دي چې جابر رضی الله عنه دا خبره وکړه چې دغه پلانې او پلانې وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې دا پلانې او پلانې راوغواړئ، هغه چا چې په جابر باندې قرضه وه. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې ایسر جابر ابن عبدالله، دې جابر لږ ټیم ورکړئ، ګزاره ورسره وکړئ په هغه قرضو کې چې د ده په پلار باندې و، د دې پلانې نیټې پورې یا وخته پورې. وی هغه یو پکې وایي چې ما انا بفاعل یا رسول الله زه نشم. ولې؟ وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وایي چې انما هو مال یتاما، دا مال د یتیمانانو دی. اشکال واضح شو که نه؟ په دې قسمه خبرو خوشحالېده پکار چې کله دیني مسله کې سړي ذهن کولاو شي. اوس دا قسمه عذر چې څوک بیان کړي نو دی ملامته دی، و یا رسول الله خو د یتیمانانو مال دی. یا یو سړی وایي چې زه په خپله غریب یم، ما سره څه نشته. نو دې کسانو چې انکار کړی دی دوی داسې انکار نه دی کړی، هغوی څه عذر بیان کړی دی. نو پیغمبر دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم سپارش وکړو او حدیث به ته پوره کم فایدې دپاره. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما ته وایي چې جابر یو کار وکړه، تا سره چې کومې کجورې دي د قرض په کجورو کې واپس، ما ته اوس په وخت کې به کجورو لین دین ډېرو، هر قسم کجوره چې کومه ده هغه ځان له کېده. عذق بن زید علی حده دا یو خاص قسم کجوره، واللین علی حده، لین کومه کجوره چې ده هغه ځان له کېده، والعجوة علی حده، عجوه کجوره دا بل طرف ته کېده. او بیا دا کسان راوغواړه، دا څومره یې تا نه قرض غواړي دا به ټول راوغواړي، او بیا به ما ته آواز وکړي او صحیح دی یا رسول الله. وی ما ټولې کجورې چې راجمع کړې، پیغمبر صلی الله علیه وسلم راوغوښتو، هغه راغی په منځ کې کېناستو او وی دې خلکو له دا کجوره ناب کول او تللی ورکولی، تللی ورکولی، تللی ورکولی، ټول ولاړو. قرضه د هغه الله ختمه کړه، ټوله قرضه. وبقي التمر کما هو، او کجورې هغه څومره چې زما وي هغه په ځي باندې پاتې شوې. دا معجزه وه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. مقصد دی حدیث کې څه پیغمبر صلی الله علیه وسلم به سپارش کو. دې کې واوره ګوره، عایشه رضی الله عنها وایي، صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی، وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم کور کې ناست و ما سره، سمع صوت خصوم بالباب عالیة اصواته. جماعت کې دننه یا د دې دروازې سره، د کور دې دروازې سره دوه کسان دي چې یو بل سره وران شوي دي، اوازونه ډېر اوچت شوي دي، نو اواز کور ته دننه راځي. مسله سره د دواړو، واذا احدهما يستوضع الاخر ويسترفقه في شيء، دا یو دی بل ته وایي چې دا ستا چې په ما کم قرض دی لږ ته ما ته معاف کړه. یعنې مسله دې کې دوی چې وران شوي دي په دې کې وران شوي دي، یو به بل قرض دی او قرض راکړه او در به کوم، خو ته څه معاف کړه ځکه چې پوره زما اوس نه رسي. نو دی بل کس وایي والله لا افعل، زما دې په الله قسم یې زه نشم کومولی، نه یې کوم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دوی دا خبرې واورېدې وی بهر ته پسې ووتو، وی این المتعلی علی الله، کم یو دی دا قسم چې خوړو لا یفعل المعروف، دا چې قسم یې خوړو چې نیکي به نه کوم، دا څوک دی؟ دا تعبیر ډېر ناشنا. قسم یې خوړو چې نیکي به نه کوم، دا چې چاته قرض کمول یا معاف کول دا خو نیک کار دی. او ډېر ناشنا مؤمنانو هغه وی یا رسول الله انا یا رسول الله زه یم، او بیا بله خبره نه ده کړې. یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا خبرې ته پرې نه خو
وی انا یا رسول الله وله ای ذلك احب یا رسول الله غزیم او د ده مرضی ده که کمی او که وی چې ټول راته ماف کوي ټول به ورته پرېږدو. د هغوی په دې خبرو کې به ډېر ټیم نه لګېدو. شریعت امر دی د الله او د الله د رسول امر دی خبره ختمه شوه. وی یا رسول الله زیمه او د ده مرضي ده که دی وایي چې ټول ماف کوي ټول پاتې دی او که دی وایي چې ست یې ماف کوي څه به ورته ماف کوي. دا د هغه طریقه وه. ښه یو حدیث کې داسې راځي کعب بن مالک رضی الله عنه باره کې راځي او دا حدیث په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی. د ده قرض و په یو صحابي باندې چې د هغه نوم دی ابن ابي حدرد رضی الله عنه. نو په جومات کې ده ولیدو دا ابن ابي حدرد یې په جومات کې ولیدو ورته ویې زما قرض. فارتفعت اصواتهم اوازونه یې اوچت شو اوازونه یې په جومات کې اوچت شو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبرې واورېدې وهو فی بیته. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کور کې دا خبرې واورېدې چې کعب ابن ابي حدرد ته وایي چې زما دا قرض ماله راک ما چې کوم قرض درکړی ماله راک. نو وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم حتی کشف سجف حجرته. پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوټې دروازې ته کړکۍ ته چې کومه پرده وه هغه یې اوچته کړه. وی یا کعب کعب ته آواز وکړو. هغه وی لبیک یا رسول الله حاضر یم. ضع من دینک هذا دا پرېږده ورته د قرضو کې نیمه برخه ورته پرېږده. واومأ الیه الشطر او اشاره ورته وکړه نیمه یعنې پرېږده ورته نیمه برخه ورته پرېږده که نه. وی لقد فعلت یا رسول الله. هغه ورته هم بار نواز یا رسول الله وی معاف دی نیم معاف دی. هغه بل ته رسول صلی الله علیه وسلم ته دا نیم ورکه بس دی نو نیم حق یې درته معاف کړو. نو ته هم اوس دومره مه سختېږه دا باقي چې کم نیم دی دا دې سره څه وکړه دې سره ورکه دغه ورکه که. هسې دې نه دا ښکاره کېږي چې د صحابه کرامو منځ کې دا مسلې به تلې راتلې ځکه چې او د دنیا کې ژوند تېروسه بل ځای کې خو نه و. او د دې نه دا مسله هم راووته چې هغه اوچت خلک و د هغوی په منځ کې هم خبرې اورېدلې دا طبیعت د انسانانو دی. د دې نه دا مسله هم راووته چې جومات کې تیزې خبرې کول جایز دي. جومات کې تیزې خبرې کول جایز دي خو چې چغو چغارو ته خبره نه اوړي ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغوی ته دغې باره کې څه ونه وي. بله مسله صلح چې څوک کوي که نه ستا دپاره لګیایي او خیرخواهي کوي نو په کې سختي مه کوه. چې څوک جوړ جاړی کوي نو اوږه ته هم کوزه وړه لکه کعب رضی الله عنه ته وګوره زار او قربان د دوی د دې دیندارۍ نه او د دې سړیتوب نه چې صرف پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته یو خبره وکړه وي کعب نیم مال ورته معاف که که نه. هغه وی رسول الله معاف دی یعنې نه څه صفایي نه دا چې ولې او څنګه. او هغه بل ته یې بیا وی ته اوس ورکه. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه و. بلکې کله نه کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګوره ضمانت هم اخیستو قرضو کې به یې ذمهواري هم پردی اخیسته. دا هم د دیندارۍ کار دی چې ته د یو دې سړي ذمهواري والې چې هغه له څوک ذمهواري نه اخلي کمزوری دی غریب دی محتاج دی. عبدالله ابن عباس وایي دا حدیث امام ابو داود راوړی دی. وایي یو سړی دی یو سړی د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې په ده باندې د بل کس قرضه و 10 دیناره خو هغه پرېښوده نه. وایي زما دا قرض به ماله واپس راکې کم چې ما درکړی. هغه ورته ما عندي شیء اعطیکه ما سره څه دي چې تاله درکړم او نه هغه پیسې به زما راکړې خپل حق یې غوښت. نو دې کس ورته وی د هغه وخته پورې دې نه پرېږدمه چې څوک پورې دې زما دا حق نه یې راکړی دا 10 دیناره او یا دې څوک ذمهوار نه یې راوستی ضامن په عربۍ کې چې ضمانت د ده والي ذمهواري والي. هغه ورته او تأتیني بحمیل کفیل ته ویل کېږي. کفیل څه ته وایي چې دی د ده ذمهواري والي چې دا هر څه په ما شو که دی خوا شو. نو وی دا کس یې بوتو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله وی راځه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې کس ته وی دا چا چې قرض و وی کم تستنظره نه د چا باندې چې قرض و عفوا چا باندې چې قرض و وی کم تستنظره ته وی د دې نو څومره مهلت غواړي
یعنی څومره ټیم کې به قرض واپس ورکړي. هغه ورته وایي شهرا یا رسول الله، یو میاشت ټیم دې ما ته راکړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي فانا احمل له، زه ذمہوار شو، میاشت بعد به دې ته قرض درکړي او زه ذمہوار شو. دا طریقه ده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او بیا د هر مسلمان په کاج دا طریقه کمزورو دپاره سپارش او د هغوی ذمہواري اخیسته. او په دې کې یو واقعه د شیخ العلامه ابن باز رحمه الله چې هغه مشهور عالم د امت تیر شوی دی، د هغه یو شاګرد دا قصه بیانوي. وی په شیخ رحمه الله پسې یو ورځ یو کس راغی او ورته وی ساده سړی و، په دې مسله کې په شیخ صاحب پسې راغی که بعضو کسانو طبیعت ساده وي. چېرته تللی دی ځان له نوې ګاډۍ اخیستو د دې دلته چې کومه د جیمسي وکاله ده د الجمیح دې ته ورغلی ځان له ګاډۍ راوستو په قرضو، خو هغه ولې نه ورکوه. وایي ته به یو کس راولي چې هغه ستا ذمہواري ولري، ګاډۍ خو لوی شی دی. نو هغه سوچ کړی څوک بوځم، هغه له به چا ذمہواري نه اخیسته. به شیخ صاحب پسې تللی، شیخ ابن باز پسې. وی ده ورته وایي چې شیخ زما داسې مسله ده، ته به راسره لاړ نه شي او ته به ذمہواري وانهلې. وایي چې زه به یې والم. وایي ټلیفون وایي چې نه زه درسره ځم، لږ ما ته صبر وکړه او به یې وځې ځو. موږ وایي ګاډۍ کې کېناستو، دغه کس هم کېناستو، شیخ ابن باز رحمه الله هم کېناستو، لاړو. چې کله بره دفتر ته وختو او خبرې اترې کس سره شروع شوې، تعارف وکړو چې زه عبدالعزیز ابن باز یم. سعودی حیران شو کوم چې دفتر کې ناست. هغه بیا ډایرکټ کوم چې وکیل دی او کوم چې اصل د دې کمپنۍ مالک دی هغه ته ټلیفون وکړو، شیخ ابن باز رحمه الله راغلی او هغه هم وفات شوی دی، الله دې وبخي. هغه وایي زه درځم، زه دې لږ ساعت کې در ورسېدم. او چې راغی وی شیخ ته وی خدمت تاسو دلته راغلئ لا په موږ الله دا ورځ راوسته او دومره وړ شخصیت د دنیا عالمي شخصیت دی. وی هغه ورته وایي چې نه څه خدمت نه و، خو دا سړی ما پسې راغی او تاسو نه یې ګاډۍ اخیسته او تاسو ته ذمہوار غوښتی، نو ما زه راغلی یم ذمہواري ده. هغه کس ته وی راشه کوم ګاډۍ الې؟ وی دا ګاډۍ کوم رنګه ورسوه؟ چابي ول ورکړه. وی چې شیخ صاحب دې راوستی دی، دا زموږ د طرف نه تا ته هدیه او تحفه ده، 1 روپۍ موږ ته نه لرو. او بیا شیخ ته ویل نو تا به ټلیفون کړی و، تا به موږ ته ویلي و چې دله یو ګاډی ورکوي، اډر به دې کړی و چې دله ورکوي یو ګاډی هسې چې ګرځي پکې ځان له. دا د درنو خلکو خوی دی. د کمزوري انسان سره هغه لاړ ذمہواري ولاغسته. ذمہواري خو داسې نه چې دا ګپ دی، که سبا له دې سړي دا حق ادا نه کړو نو چا چې ذمہواري اخیستې د هغه به دا حق هغه به ادا کوي. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه و. آخرنۍ خبره به دا ذکر کو، آخرنۍ یعنی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی پراختیا ته ګوره د سینې او د زړه. حدیث کې داسې راځي، ابو هریره رضی الله عنه امام بخاري امام مسلم دا حدیث راوړی دی چې کله به داسې وشو چې یو سړی به راوستی شو، مړی به و، جنازه به یې راوړی شو، په هغه به قرض و. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د په مال کې څه شتي چې دا قرض پې بیا ورکړي. نو که چې او شتي دي دومره مال یې شاته پرېښودی چې قرضه به یې ختمه شي، نو بیا به پې جنازې لمونځ وکړو، یعنې نه به یې کوو. او دا په دې نه چې هغه به کافر دی یا دغه دی، دا به یې دې دپاره کوو چې دا خلک دې مسله کې وویرېږي. ځکه چې بیا به صحابه کرامو ته وایي تاسو پې جنازه وکړئ، هغوی به وکړه. وی فلما فتح الله عليه الفتوح، او چې کله بیا الله مسلمانانو له دا فتح ورکړه او مال پراخه شو په مسلمانانو باندې او پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې، نو دې ته غوږ کېدی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به اعلان کو، ګوره وی من توفی من المؤمنین، په مؤمنانو کې چې څوک هم مړ شو، څوک هم فترک دینا او قرض پې پاتې شوی، فعلی قضاؤه، د دې ټولو دا قرضه په ما باندې ده. کوم ځای کې چې مسلمان مري او قرض پې پاتې شو نو قرضه به یې زه ورکوم. ومن ترک مالا فلورثته، او مالی د وارثانو دی، مال چې نه لوه، مال د دې مړي د وارثانو، خو که قرض پي نو ما خبر کې قرضه به یې زه ورکوم. دا طریقه ده، زده یې کوئ او عمل پې وکړئ. انشاءالله روان بیان کې به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم
مالی معاملاتو کی یا تجارتی معاملاتو کی دا ایجار مسئلہ دا مزدوری مسئلہ دا بم بیانو اللہ سبحانہ وتعالی دی من دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا نقش قدم روان کی هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.